ډیر پلاران دي میندې د خپل اولادونو سرونه ټکوي. د ماشوم تربیت د کم وخت نه پکار دي چې د ماشوم تربیت هر پلار او هر مور او هر کور دا غواړي چې زما بچی صالح او نیک شي. نو کوم وجوهات دي چې هغه هغوی نظر انداز کړي دي او د هغه د وجې نه ماشوم دغه حالت ته رسېدلی. دغه مور او پلار د خپلو بچو د حقوقو لحاظ ونه ساتي نو هېڅکله بیا دغه ماشوم د مور او د پلار حق لحاظ هغه نشي ساتلی. یو نیکه ښځه چې هغه سره واده وشي نو د اولاد تربیه به ښایسته وشي. اول هر پلار لره هر مور لره دا پکار دي چې هغه د تربیت طریقې یادې کړي. یا صحابو د خپلو بچو څنګه تربیت کړی. په تربیت کې اهم دا دی چې دا مور او پلار دواړه بچي مراقبه کړي. د حدیث مفهوم مخالف دا خلک غلط اخلي. هغه وایي چې ماشوم به جومات ته نه لېږي. په دې کې دا ښه زوجه دا انتخاب کول دا ضرور دي که نه که زوجه رقم و اولاد به ښه تربیه ورکړي. Don't forget to like and follow Rana Studio. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو، یو ځل بیا د رڼا سټوډیو پودکاسټ څنګه چې تاسو ته معلوم ده زموږ کوشش دی چې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې دلته وشي. هغه موضوعات چې د انسان د خاص کر د مسلمان د ژوند سره تړلي دي او هغه علم چې یو کس غواړي چې لکه زه خو نشم حاصلولی په کور کې ناست هغه ته ورسېږي. نن چې کومه موضوع موږ منتخب کړي هغه د اولاد تربیه، د ماشومانو تربیه، او دا ډېر مهم شی دی. محترم ورونو، ډېر پلاران دي میندې د خپلو اولادونو سرونه ټکوي چې لکه زموږ هغه خیال، زموږ آداب، احترام، هغه عزت هغه شانتې نه کوي. نو کوم وجوهات دي چې هغه هغوی نظر انداز کړي دي او د هغه د وجې نه ماشوم دغه حالت ته رسېدلی. په دې سلسله کې شیخ حزب الله صاحب ته موږ دعوت ورکړی دی. انشاءالله په دې باندې به خبرې کوو. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی وي. جزاک الله، الله دې الله اجر درکړي. بارک الله. شیخ صاحب محترم، اولنی سوال لا چې یو کس دی هغه وایي چې زه د اولاد دپاره تربیه غواړم، نو آیا په دې کې دا ښه زوجه دا انتخاب کول دا ضرور دي که نه که زوجه رقم و اولاد به ښه تربیه ورکوي؟ دې باره کې تاسو له خبرې کوو. بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، اولا خو زه ستاسو خاص کر کې بیا د ستاسو د ټول ټیم چې د رڼا سټوډیو دا د قرآن او د سنت د اشاعت دپاره او د قرآن او د سنت د دې اهمو مسائلو هغه بیانول خلکو ته او هر کور په کور او د جب په جب ته هغې ته رسول. ځکه دا وخت او دا دور داسې ګرځېدلی دی چې هغه د میډیا دور دی. خلک چې ډېرو فتنو کې مبتلا کېږي هم د میډیا د وجې نه دي. نو الله تاسو له اجر درکړي چې تاسو د مسلمانانو د اصلاح دپاره مختلف علما مشایخ راغواړئ او مختلف ټاپک او په مختلفو موضوعاتو باندې هغه تاسو خلکو ته غږ دی. محترم شیخ صاحب، ستاسو دغه سوال ډېر اهم سوال دی چې د ماشوم تربیت هر پلار او هر مور او هر کور دا غواړي چې زما بچی صالح او نیک شي. زما دپاره په دنیا کې هم د آرام او د راحت سبب جوړ شي او په آخرت کې هم زما دپاره د راحت هغه سبب جوړ شي او د نجات ذریعه زما دپاره جوړه شي. د اولا د خپل بچي د تربیت څنګه چې د سلف او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د عمر رضی الله عنه نم یو تپوس وشو چې د ماشوم تربیت د کم وخت نه پکار دی. خدای یو اوږده موضوع د هغې ته به وروسته راشو انشاءالله. اولا چې د اسبابو کم علماو را جمع کړي دي، اول دا دی چې هر سړی او یا هر زنانه دواړه به را جمع کړو. ځکه د ازدواجي تعلق د ښځې او د خاوند، د سړي د نارینه او د ښځې دواړو سره تعلق لري. ځکه چې قرآن کریم سورة دهر کې وی من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. دغې نم دا معلومیږي چې ازدواجي تعلق د دواړو جانبینو نه دی. نو اولا د بچی د تربیت دپاره سړی دا کوشش وکړي چې هغه ځان دپاره انتخاب د هغې کورنۍ وکړي چې هغه یو نیکه کورنۍ وي. همدغه جانب یو ښځه ده هغه واده کوي، هغې ته مثلا خلک خطبې دپاره راشي، تپوس دپاره راشي. د دې جنۍ والدینو له هم دا پکار دی چې دا د دغې هلک کورنۍ وګوري چې آیا دغه صالح دی او که غیر صالح دی. ځکه که چیرته دا سړی صالح نه و، فاسق او فاجر و او جنۍ هغه کور ته لاړه، هغه که هر څونه ښه ښځی هغې باندې د ماحول اثرات وي. که چیرته یو سړی صالح او نیکعمله دی او د جنۍ چې دا هغه د داسې کورنۍ نه وي چې هغه د فسق او د فجور او یا د کلاو ماحول سره یا داسې یو ماحول سره هغه پاتې وي چې هغه الله او د رسول نه ډېر لرې وي،
نو د هغې ماحول بیرته په دې سړي په دې کورنۍ باندې کېږي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات او د قرآن کریم تعلیمات چې موږ وګورو نو موږ ته دا تعلیم راکوي چې ته داسې ماحول جوړ کړه چې هغه ماحول نه یو ښه اثر هغه مرتب شي. او کوم چې د فسق او د فجور احوال دي او ماحولونه دي د هغې نه قرآن او سنت موږ منع کړي. لکه واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نو دغې دپاره اولا دا پکار دی چې سړی د ښه کورنۍ معنی د ښځې انتخاب هغه وکړي چې هغې سره واده وکړي. ځکه که چېرته واده د یو ښه کورنۍ سره وشي او د یو صالح او د نیکې ښځې سره هغه واده وشي، هغې چې کله دې کور ته راشي او رب العالمین دی له اولاد ورکړي نو هغه ښځه به په ډېر اهم رول په باب د تربیت کې هغه د ښځې دی. ځکه زموږ د خپله معاشره د پښتنو به راوالو سړی چې کله سحر شي هغه خپلې غریبۍ ته وځي، یا درس او تدریس ته لاړ شي، تعلیم او تعلم ته لاړ شي، یونیورسټۍ ته لاړ شي، یا مثلا هغه وځي بازار ته خپل دیړیانو ته لاړ شي، یا دوکانداري دوکان ته لاړ شي. دا ښځه د دې ماشوم سره یي معنی د پلار په 24 غنټو کې د دې خپل بچي سره په شمار 2-3 غنټې وي. ځکه چې ماخوستن راشي هغه به د خوب ټیم وي، سحر چې پاڅېږي ماشوم چې راپاڅي پلار ته تللی. نو که چېرته دا ښځه صالحه او نیکه وه نو بیا به دقه ماشوم د هغې تربیت د مور ته به ګوري چې دا مور مې څنګه ده، هماغې نه ماحول او اثر قبلی. دې به یو بل مثال شیخ څه درکم چې کله دا زنانه نیکه وه او د زنانه دا ماشوم پیدا شو او د زنانه د نیکوالي اثرات دا دي چې هغه د حلال خوراک هغه پیدا کوي ځان له. که دغه زنانه نیکه وه دا به د مونځ او د اودس هغه به ځان باندې لازم کوي. که دغه زنانه نیکه وه دا به د قرآن کریم هغه تلاوت کوي. که دغه زنانه نیکه وه هغه به خپل کور کې ځان ته داسې ماحول جوړوي چې هغه قرآني ماحول به معنی درس د قرآن به اوري، یا به یو عالم چې دی هغې بیان به اوري. او که چېرته دغه زنانه نیکه وه دا به د خپل بچي ته د اول نه د رب العالمین هغه معرفت ښیي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت به ورته ښیي. زموږ د ماحول کې چې موږ څونه وګورو چې کوم ماشوم هغې کورنۍ څه نه څه ګزاره کوي نو هغه ماشوم چې بهر د ماحول ته راوځي نو هغې حرکات عادات د هغې بیا ښه رواني. او که چېرته دا کورنۍ دا ښځه داسې وي چې هغه د یو کلاو ماحول سره تعلق یې لرلی د قرآن او سنت د تعلیماتو نه لرې وي نو هغه چې کله ماشوم څونه غټېږي نو هغه په بدو نمونو باندې هم ورسره یادېږي، وروسته به راشو دی له، خو ورسره سره هغې ته اول تعلیم د کنځلو ورکړي او هغې چې کور کې ګانې بجانې او فحش او عریاني وي، یا خاص کر کې نن سبا موبایل دي په دې باندې ډرامې ګوري، په دغه موبایلو باندې فلمونه ګوري، دغه ماشوم د خپل مور او دغه پلار ته ګوري، د حق اثرات بهري. تاسو په دې خپل معاشره کې که موږ سوچ وکړو ډېر موږ په خپله کتلي دي ماشوم به ټول د 15 کالو هغه به راوځي ګډېږي به د ګډۍ د چا نه یاده کړه، د ګډۍ اصل کې د دقې مور او یا دغې پلار نه یاده کړه. ځکه د پلار او مور خو نه ګډېږي خو د پلار او مورو د ماشوم ته داسې ماحول جوړ کړی دی چې هغې ماحول د وجې نه دغه پلار او مور ماحول فضاو ته کولاو کړی ده، ډیش او ټي وي او موبایل او هغې ته انټرنیټ هغې ته لګولی دی، خو لیکن هغه ته غلطه استفاده کوي، بیا ته هغې باندې فوکس او زور په هغې باندې نشته د بچي د تربیت. نو که چېرته زنانه نیکه وه او دغه ښځې واده کو د نیک الک سره یې وکړو نو دې نه به انشاءالله د تربیت اولنۍ پړوی همدغه جوړېږي. شیخ صاحب محترم لکه تاسو وضاحت وکړو چې یو نیکه ښځه چې هغه سره واده وشي نو د اولاد تربیه به ښایسته وشي. اوس مثال یو نیکې ښځې سره واده مو شو ماشوم پیدا شو، هغه حقوق چې بس د پیدایش سره شروع کېږي هغه کوم حقوق دي چې مثال سړی ابتدا کې هغه وکړي لکه بعضې حقیقي شو بعضې نور هغه تاسو بیان کړئ ملګرو ته ډېر خلک دې نه غافل دي. دا مې یو بهترین سوال دی ځکه په باب د تربیت کې قرآن او سنت چې موږ وګورو نو د قرآن او سنت موږ ته 2 قسمه حقوق بیان کړي دي. یو حقوق د الله دي، یو حقوق د بندگانو دي. څنګه چې معاذ بن جبل رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اتدري ما حق الله علی العباد وما حق العباد علی الله. ځکه د حقوق د سیدی د منگ باندې د الله حقونه دي او زمون حق په الله رب العالمین باندې دی. هغه حدیث کې هغه تفصیل شته چې د الله رب العالمین حق په بندگانو دا دی چې ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، چې دا به د الله یوازې بندگی کوي او د رب سره به شریک نه جوړي.
او د الله باندې د بندگانو حق څه دی؟ حق څه دی چې الله يعذبهم. دی حدیث یو د سنور حدیث کې راجم کو نو حقوق د جانبینو دي. بیا په دې بندگانو کې د ټولو کې اولنې حق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستا هغه د والدینو دي. ام دقه رنګ دی والدینو باندې د بچو به خپل حقوق دي. کومه سوچو کو ماشوم وړو کې دی پیدا شو دا به د مور او پلار حق الا به ادا کوي چې کله دغه ماشوم بالغ شو د دې ماشوم عقل برابر شو دا ماشوم په ښه او بد باندې پوه شو نو دغه ماشوم به بیا د مور او د پلار حقوق لحاظ بساتي. او که چیرته دغه مور او پلار د خپل بچو د حقوق لحاظ نه ساتي نو هیڅ کله به دغه ماشوم د مور او د پلار حق لحاظ هغه نشي ساتلی. ولی وجه د هغې دا ده چې دا پلار او دا مور دا به د پیدایش نه دا به د بچو د حقوق لحاظ ساتي. اول خو زه اکثر په دې مجالسو کې ما ډېر ویلي دي پروګرامونو کې هم زه وایم او خاص کر کې کله چې پروګرامونه داسې د ختم د قرآن کریمي یا د ماشومان هغې کې دا زه اکثر ویم چې مشکل دلته نن سبا دا دی چې مربي ته د تربیت طریقه نه یاده. لکه زه وایم زه خپل بچي له تربیت وکم موږ په باب د تربیت کې یا افراط کوو یا په باب د تربیت کې تفرید کوو یا د حد نه تجاوز وکړو او یا دون نهایت د ماشوم مفتوح پریدو چې سبا له دغه ماشوم بیته زمونږ سره دردی وګرځي. نو مقصد مې دیو کې دا دی چې اول هر پلار لره هر مور لره دا پکار دی چې هغه د تربیت طریقې یادې کړي. تعبیر دې موږ په حقوقو سره وکړو. د بچو حقوقو کې اولنې حق دا دی په دې مور او پلار باندې چې دا والدین دواړه به حلال خوري. ځکه که چیرته دا کوم غذا جوړیږي دا د حلالو نه جوړ نشي او د حرامو نه جوړ شي بیا دې غلط اثر په بچو کې وي. څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اوږد حدیث دی چې یو سړی به ډېر اوږد سفر به وکي ګرد غبار اخته به ګډوډ وي عمرې حج ته به لاړ شي هلته به دعاګانې کوي خو الله به دعاګانې نه قبلوي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې یو علت دا ښودلی دی چې د هغې خوراک به د حرامو نه وي. هغې دا کوم غذا چې جوړه شوې دا به د حرامو نه نو فانا یستجاب له. نو اول حق په دې مور او پلار باندې بچو دا دی چې دا مور او پلار به حلال خوراک کړي. د حلال خوراک نه که داسې تعبیر مونږ وکړو چې دا مور او پلار به د حلال تجارت کوي. ځکه که نن سبا موږ د تجارتونو ته وګورو دا مستقله موضوع ده کله به بیا بحث وکړو چې زموږ د معاشره کې نن سبا د سود یا مثلا د تجارتونو په باب کې خلکو چل ول شروع کړی دی. حال دا دی چې دا د انسان دپاره په ټولو عباداتو کې که هغه د انسان څونه زندگی ده د حلال خوراک دا یو فرض دی. د وجه نه که موږ قرآن وګورو انبیاو ته رب العالمین حکم کړی کلوا من الطیبات یا ایها الرسل کلوا من الطیبات او د سورة بقره کې الله مؤمنانو ته دا مطلق حکم کړی دی. نو اول هغه حق دا دی چې دا والدین د حلال خوراکو هغې سره ځان عادي جوړ کړي د حرامو نه ځان بچ کړي. دویم چې کله دا ماشوم په خېټه باندې حمل واخلي ځکه د حق د هغه د مخکې د چې کله دا نطفه جوړېږي د هغه ټیم نه دغه شو نطفه هغه خروج راغی او رحم ته لاړه د هغې نه الله رب العالمین د دې ښځې او خاوند له یو اولاد هغه جوړوي. په دغه دوران د حمل کې بیا به دغه سړي باندې چې هغه د دې ماشوم چې کوم پیدا کېږي د هغې پلار ګرځي او د ښځه باندې چې آینده کې الله اولاد ورکوي د دې مور ګرځي. په دې دواړو باندې دا لازم دی چې دوی به په دغه وخت کې د عباداتو ډېر لحاظ بساتي. ځکه چې د ماشوم کله پیدا شي او د خېټه کې الله رب العالمین هغې ته روح واچي د هغې خوراک د مور د خېټې نه ورته الله ورکوي په ذریعه د پیپ باندې چې کوم هغه کلمه د هغې یو ځای وي. نو دغه ټیم کې دې له پکار دی چې دا د کوشش د څه وکړي د عباداتو ډېر لحاظ وساتي د رب سره تعلقات هغه جوړ کړي. چې کله دا ماشوم پیدا شو د پیدایش نه وروسته په حقوقو کې یو حقدار اولنی چې د ماشوم هغې له عقیقه وکړي او د عقیقې سره سره د محدثین او فقها علما هغه وایي چې نوم د پیدایش نه کېښودلی شي او که نه شي. قول راجح زما د علم مطابق دا دی چې ماشوم پیدا شي د هغې له نوم شي کېښودلی. نو که دغې له اول دا پکار دی چې ته د ماشوم له نوم کېږدي نوم له ښایسته نوم کېږدي.
او هغې یو اثر زما ذهن ته راغی د عمر رضی الله عنه هغه یو مشهوره واقعه هم ده خو موږ به صرف هغه اثر راوالو د عمر رضی الله عنه چې د هغې نه چا تپوس وکړو وی د ماشوم نوم چې دی دا څنګه کیدو هغې ورته ویله وی د هر اثر د هر نوم چې دی دا چې تا چاله کېښودو په هغه کس باندې د هغه نوم اثر بیا خامخی د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپلو ملګرو ته ویل چې تاسو نومونه دی عبدالله عبدالرحمن کې دی د صحابو کې زندگی منګه وګورو هغې بهترین نومونه هغه بچو له یې خېدي ولې چې ښه نوم ته کېدی د هغه ښه نوم اثر په دې بچي باندې بیا خامخا راځي هغه یو مشهوره واقعه ده وی د یو کسو د هغې له ځوان ومو زوی له چې نوم کېښودو د هغې له هب نومو د هغې چې بل زوی وشو هغې له حطمه نوم کېښودو وی هغه عالم ته چې راغله هغې ته ویل دې څه دغه دی وی دا ورشه دی په کور کې اور لګېدلی دی والله علم دا بعضې واقعات صرف د عبرت دپاره نور دا نه چې احادیثو کې دا د یو عام یو قصه ده خو معنی دا ده چې د هر د نوم چې دی هغې اثر په دغې کس باندې وي بل حق هغه په حقوقو کې هغه دا دی چې هغه کله دا ماشوم عقیقه وکړه د عقیقه مستقل حق دی خو هغه مخکې موږ اجمالا وویل ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې د والدینو ته د دې بچي نه اجر د دې په د اعمالو کې هغې ته میلاویږي دا معلق دی په عقیقې پورې چې عقیقه وله وکړه بیا دا بچی چې څونه نیک اعمال کوي دغه د والدینو دپاره چې دی بیا هغې کې مستقل هغه اجر وي بیا د ماشوم چې څونه غټیږي د هغې حقوق بیا جدا کیږي نو هغه حقوق بیا که موږ تعبیر په تربیت باندې وکړو نو دا به فایده ډېره وکړي که نه په دې حقوقو تعبیر باندې بس عوامو دپاره تربیه به ښیي زما فکر سره که موږ داسې وکړو چې دا ماشوم کله ماشوم دی په دې چې کله د عقیقه وشوله اومه ورځ یا څوارلسمه ورځ یا یوویشتمه ورځ دا پکې یو سنت عمل دی خو که دې کې مخکې وروسته راغی هم څه حرج پکې نشته دې د عقیقې نه وروسته چې دا ماشوم څونه غټیږي بیا د دې ماشوم حقوق هغه جدا کیږي او یا د دې ماشوم تربیت هغه جدا کیږي که موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی وګورو دا ماشوم د پیغمبر هم خپل بچي و د پیغمبر په دور کې نور ماشومان هم ډېرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم که دا زندگی موږ وګورو څنګه چې موږ ته قرآن کریم کې رب فرمایلی دي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د پیغمبر دا زندگی دا یو نمونه ده او بیا مطلق نمونه نه ده حسنه الله ویلې ده خسته نمونه نو خسته نمونه به اوس ګورو چې پیغمبر د خپلو ماشومانو یا د خپل د هغې زمانې د ماشومانو د صحابو د بچو یا صحابو د خپلو بچو څنګه تربیت کړی هغه تربیت کې لکه مونږ وګورو لکه څنګه چې ستاسو په سوال کې یو شق و چې کله دا مورم نیک وي پلارم نیک وي خو بیا هم دا ماشوم نه اهله شي نو اهم وجه د هغې دا ده چې کله مور او پلار نیکان وي او هغه دونه حتی په نیکۍ کې ورسېږي چې بچي ته بالکل نه بچي ته پاتې وي ځکه د بچو له وخت نه ورکوي په تربیت کې اهم دا دی چې دا مور او پلار دواړه بچی مراقبه کړي او دا مور او پلار خپل من کې داسې ماحول جوړ کړي چې دا بچی د مور او پلار ته ګوري هغه د هغې نه یو تعلیم واخلي اوس مثلا دغه ماشوم دی روان دی ورو روزي ځکه که حدیث منګه وګورو نو یو تعبیر ته طفل راغلی دی صبي راغلی دی بیا د هغې نه وروسته چې مخکې لاړ شي بیا هلته تعبیرات شیب راغلی دی بیا شاب راغلی دی بیا د هغې نه وروسته کهولت زمانه ده دې د وجې نه دا نومونه چې په عربیت کې جدا جدا دي یا په احادیثو کې جدا نو د هر ټیم چې څونه تېرېږي د هغې موافق د هغې سره به تربیت ته جدا کې اوس ماشوم وړوکی دی چې کله دا د ګرځېدلو باندې شي ګرځېدلو ته ورسېږي نو ته کله چې وګرځېږي او خبرو باندې راځي دغه وخت کې دې ماشوم ته د الله رب العالمین معرفت وښیه مثلا الله دا نوم به ته یاد کړه عامې خبرو په ځای اوسه د الله نوم یاد کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یاد کړه چې دا ماشوم په دې خبرو کې راځي او دا ته د هغې تربیت ته د هغه ټیم نه ته بالکل رډي داسې نه چې دا خو لا ماشوم دی څه پکې که دا حدیث منګه وګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مرو صبیانکم بالصلاه ماشوم ته امر په مانځه باندې وکړه چې کله دغه ماشوم د څو کالو وي 2 کالو وي او کله چې لسو ته ورسېدو بیا وضربوهم علیها بیا په دې مانځه باندې ووهه و دې حدیث کې که موږ سوچ وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمات
دا جوامع الکلمونه دی هغه جامع خبرې کوي. او بل ظاهر د عربی کې د حدیث ته وګورو چې مرو صبیانکم امر وتوکي یا مرو اولادکم بل حدیث کې راځي. اوس اول زما ماته یو کار یاد نه ته ماته وی چې وېکا دا کیږي نه کیږي چې کله دا کیږي نه نو د حدیث په د الفاظو کې دا معنا پرته ده چې ته به د ماشوم تبا د 2 کالو پورې ته منظم خودلې جمعات به متخودلې قرآن به په پیجندلې علما به په تاسو نه څه پیجندلې وي مجالس به په پیجندلې وي نو د کله چې دا 2 کالو ته ورسو د به ته اډر وکړي چې بچیا زر راځي چې زو شیخ تاسو خبره پورې 2 کالو پورې خو موږ دا ورکو چې ماشوم څنګه خبره شوی امامات زولري وکړه کنځلې ورته وکړه نو اوله خبره چې موږ ورخیو کنځلې ورته وکړه دا ورته نه خي چې الله یو د توحید خبر یا مثال تاسو له عملي منځ عبادت دا ورخودل ضروري د متاریخ تاسو جاری ساتي اصل کې دا ما همدغه خبره لازم چې وس 2 کالو پورې قران او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویل چې امر او توکل د دې حدیث نه زب ملحدین او تویم یا به منکرین حدیث تعبیر وکم یا به هر یو تعبیر چې تکي د حدیث مفهوم مخالف داخل غلط اخلي هغه چې ماشوم به جمعه نه لګي ولې پیغمبر ویل دي چې مرو اولادکم بچو ته امر وکړي چې 2 کالو ته ورسیږي به د من 2 کالو باندې هیڅ به متنوي موږ به د زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نه راوړو د نبی صلی الله علیه وسلم ماشومان سره روټي تناستي وړو کې ماشومان دي روټي چې سکل خوري نو هغه ماشومان ته په دوران د روټي کې 3 تربیتونه ورکړي یو ته وی یا غلام سم الله یا بچي بسم الله ویاوه به ته وی چې وکل مما یلیک بچي د خپل مخ نه خوراک کاوه به ته وکل بیمینک بچي په خیلاس خوراک وک معنا اول څوک بسم الله او به خوراک چې په خیلاس کاوه دریم دا چې خوراک کې د کاسې د مز نه مکوه د خپل مخ نه خوراک وک دا کچیرته اوس دلته دا عملی تربیت پیغمبر ور کړی دی د بل حدیث صحیحین ته کومنګور د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سیده هغه نو سیده پیغمبر جمعه ترازی او پیغمبر منځ کې یو د ماشومه په دی اوګو باندې کېنولې ده چې کله سجدي ته زی رکوع ته زی ماشومه کېنې به ته چې راپاسي به په اوګو باندې کړي دته هغه عملی تربیت وي چې ته ماشومي یا ماشومي دا ته جمعات ته نیکانو مجالس ته نیکانو خلکو سره دا کینو بل بده د رسول الله زندگی کومنګ وګورو صلی الله علیه وسلم دا کله چې ماشوم پیدا شو سنت عمل امداري چې هغه ماشوم به پیغمبر تراړو نبی صلی الله علیه وسلم به کجوره راواغسل خپل خلک به دغه ماشوم په خلک به هغه کجوره واله څه معنی د عملی تربیت صحابه ورکو دا نیکانو خلکو ته نیکانو مجالس ته بل نبی صلی الله علیه وسلم خپل نوسه حسنینو کې دیو سو پلار روان دی اورس هغه ماشوم لاس کته کوي کجوره رالی پیغمبر ته وی چې کخ پښتو کې موږ چې معنا ګنده یا بل تعبیر معنا به ته وی چې تا د پته نشته کې دې شي دا د صدقې مالی اوس دلته وګوره زه اکثر د خپل ملګرو ته مې خاص کر کې دغه کم چې حلقاتو قارین دي یا زمون کم ملګری دي هغه ته چې ته یو ماشوم له سزا ورکې د سزا نه مخکې په دې ماشوم باندې اول د اغي څوکا دا کم اجرم چې هغه کړي په جرم باندې هغه اقرار په وکړي چې او دا ما جرم وکړ ودلته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم اول منع کو چې مکوه د منع کول نو رسو وی هغه تربیت چې کوم دی وته ته پته شته د صدقې مال به کده چا وي هم خو زمونږ باندې صدقات حرام دي ځکه دا والله علم څه شي وي نو دې کې دا تربیت دی چې د ماشوم د حلال کوشش به تډیره کی دې کې یو تعبیر ز بدل کم د محاسبه د خپل بچو سره ماشوم مالک ماشوم ته یو شی راوړي د ماشوم نه ته پوښتنه کې بچي دا شی ته د کم ځای نه راوړي یا یو ماشوم دی هغه په یو خوراک کوي ته د هغه ته پوښتنه کې بچي دا خوراک څنګه دی حلال دی که حرام دی ایا بچي دا خوراک خو تا شروع کو ودی کو د چا نه راوړو چې کله موږ د بچو سره د محاسبه په دسه طریقه باندې شروع کو چې هغه د افراط او د تفریط نه بهر وي بیا به زموږ معاشره هغه به اصلاح طرف ته لاړ شي زموږ ماشوم به هم هغه مصلح جوړ شي او دریم که دغه بچي چې کله په دوران د ماشوموالي کې وي او دغه بچي منګه مساجد ته بوزو د قران کریم حلقات ته بوزو مجالس چې هغه د قران او د سنت دعوتي مجالس وي هغه ته بوزو دا به ډیره فائدہ منګ لبه راکي په باب د تربیت کې ان شاء الله
شیخ صاحب محترم جزاک الله خیر، الله تاسو ته اجر کړي. موږ ته موقع راکړه، ان شاء الله یو ورځ به بیا تاسو سره بیا ملاقات کوو. ډیره مننه. او یو بل موضوع باندې هغه پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Don't forget to like and follow Rana Studio.